دا د بُست پوهنتون 26م خزانې کانکور دی. په دې کې په 4 پوهنځیو کې تقریبا د 250 شاګردانو په شاوخوا کې نوملیکنه او ګډون کړی دی. دا د طب معالجوي طب پوهنځی ده، د اقتصاد پوهنځی ده، د کمپیوټر ساینس پوهنځی ده او همدغسې یوه هم بله ده. بلکل کمی پکې کې راغلی دی. هغه په دې خاطر باندې چې د خلکو اقتصادي وضع اوس خرابه ده. پخوا به موږ 300 الا 400 نفر جذبول، اوس نوملیکنه یا ګډون 250 خلک کړی دی. تاسو وګورئ علم زموږ په دین کې هم ډېر ستایل شوی ده. که دیني علوم دي که عصري علوم، د دې ټولنې بقا ده. دا ټولنه ورباندې پورته کېږي، دا ملت ورباندې وسا کېږي، ټولنې او ولسونه هغه د ارام ساه د ازادۍ ساه ورباندې اخیستلی شي. تاسو وګورئ نن حالاتو تغییر وکړ. که د نړۍ جګړې وګورئ هغه هم نن ضروي شکل لري. هر څه له خپل حالت څخه ډېره فاصله یې وهلې ده. زموږ تاسو هم د دې ټولو رنځونو یوازینی علاج علم، تعلیم، زده کړه ده. دغه د کانکور ازموینې ته چې موږ راغلي بُست پوهنتون ته، نو د طب پوهنځي ته مو ثبت نام کړی دی. د دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې همدغه محصلین چې کوم دوی ثبت نامونه کوي او دوی درسونه وایي، آینده کې به د دوی پر دغه باندې کار وشي، دوی پر کیفیت باندې کار وشي او دوی ته نور هم زمینه سازي برابره کړي تر څو دوی خپل درسونو ته ژمن واوسي او د خپل درسونو څخه خوشحاله وي.